چې د چا مشکل کاری چې یو کاری نه کیږي نو زه ورته وایم دې د دیر ځله یو دیر ځله دا وایي دنیا به دې مخی او آخرت به دې مخی دا ځان سره ډېر زیات وایي چې دا درې الفاظ دي درې نومونه دي د الله ښه که ته وایې چې زما په رزق کې د فراخي راشي د ځان سره درې الفاظ وایي یا الله یا رب. په دنیا کې دا دوه خاره دي رونو بس که زه وایم چې زه به په عمل ځم جنت ته ګپ دی ښه چې د چا مشکل کاری چې یو کاری نه کیږي نو زه ورته وایم دې د دیر ځله یو دیر ځله دا وایي او که ډیر ضرورت دي نو سل ځله دې دا وایي احمد رسول الله محمد رسول الله احمد رسول الله محمد رسول الله دا څومره آسان الفاظ دي دا وایه ستا مشکل به پې الله آسانوي کار به دې الله برابروي ما پې تجربه کړې ده ځکه تاسو ته وایم چې کله یو مشکل راشي احمد رسول الله محمد رسول الله بیا دعا کو یا الله د دې اسماء په برکت زما دا مشکل آسان الله تعالی به آسانوي ولې هغه موږ ته رحمت راغلی دی الله وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ما نه رالیږلی مګر رحمت دپاره د مخلوقاتو رونو بنیانو لرحمت پیریانو لرحمت حیواناتو لرحمت حیوانات برال اوخان برال رسول پاک ته به شکایت وکړو مالک به راغوښته وی دی وای خوراک کم راکوي بار را باندې ډېر وړي د حیواناتو دپاره رحمت په دنیا کې رحمت قبر کې رحمت قیامت کې رحمت الله دې موږ د رحمت للعالمین تابعدار وساتي که ته وایې چې زه به ځم په عمل بل وی نه 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 جنت ته به ټول ځو په څه باندې په رحم د الله باندې خو هغه سړي باندې به رحم کوي چې هغه د دې عقیدې کلک قائل وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله اتش تاسې پخلی وای پخلی یادې مکه مدینه ته خو ګرځې پس میلا پادینه ادي پخلی باندې مکه مدینه یادې نور ګرځې پس میلا دینه باندې الله دې موږ تاسو زړه ته مکه او مدینه کوره کې ښه مکه کې څو لا اله الا الله مدینه کې څو محمد رسول الله د دې دواړو محبت ستا په عشق ستا په اسلام ستا په قربانۍ باندې دا دواړه شاهدان دي که مکه ده او که مدینه ده الله دې زموږ محبت هغې سره وساتي په دنیا کې هم دغه دوه ښارونه دي ښه په دنیا کې دا دوه ښاره دي رونو بس د دې عشق د دې سیل دې څخه تلل هغې ته ورتلل سبب د مغفرت دی نور وطن کې داسې ښار نشته دی ښه پس کدامی شهر دی ها بهتر است گفت آن شهرویک دروی دلبر است چې په هغې کې دلبر پروت دی هغه بهتر ښار دی رونو الله دې زموږ اساتو د عشق رسول الله صلی الله علیه وسلم سره همیشه وساتي خو ځان سره درې الفاظ وایي یا الله یا رحمانو یا رحیمو بس دا درې الفاظ دي درې نومونه دي د الله ښه یا الله یا رحمانو یا رحیمو بس دا درې چې ګرځئ دا ګرځئ دا ځان سره وایي الله دې عقیدې له به کافي دی رحمان دنیا لده رحیم اخیرت لده دنیا به دې مخی او اخیرت به دې مخی دا ځان سره ډېر زیات وایي چې ګرځئ را ګرځئ یا الله یا رحمانو یا رحیمو بس دا ځان سره وایي که ته وایې چې زما په رزق کې د فراخي راشي درود شریف په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات وایي چې څومره د ژوند د ورځې تا ته یو حصه میلاویږي نو درود شریف له هغه ورکړه ګنټۍ دوی درې درود شریف ډېر وایه ځکه چې الله پې رحمتونه نازلوي نو چې ته درود وایې نو په تا به الله رحمت نازلوي او یو حدیث کې راځي یو صحابي راغی رسول پاک ورته وایي ته څومره درود وایي یو حصه وی که د دې نه دې سیوا که تا ته به ډېره فایده وي هغه وی یا رسول الله دوه حصې به درود وایم یو حصه به نورې څه وایم وظیفې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي که د دې نه دې سیوا که د دې نه به زیاته فایده وي درته هغه صحابي ورته وایي یا رسول الله ټوله ورځ به زه درود شریف وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل په دې وخت کې به الله ستا د دنیا او د اخرت د دواړو ذمواري واخلي
د دنیا او د آخرت د دواړو ذمہواری به دې واخلي چې ته دومره دروج وای پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله به ستا د دنیا او د آخرت د دواړو ذمہواری واخلي نو په دې ژوند کې یو ګنټه 2 ګنټې درود لور کوي او نور الله ذکر کوي استغفار وایي لا اله وایي دا ځان سره وایي